کوم ویب سایټ چې د هغې فرنټ اینډ سټیټیک ټمپلیټ الموسټ پوره شوی دی دا پکې څونه اپشنز چې و هغه ټول پکې ایډ شو موستلی په فرنټ اینډ باندې ټیک او اوس په د دې دا کم دغه چې پاتې دی دا ګیټ هب ته ما اپلوډ کړی هم دی پوش کړی دی دلته کې په ګیټ هب باندې دا پروت دی سپورټس ایونټس کم دغه چې دی په دې باندې دلته کې په دې کې دا کم دا فایل چې دی HTML ټمپلیټ په دې باندې چې کلیک کړي نو په دې کې به دا ټول دغه پراته دي دا سټیټیک فایلز چې کوم دی هغه په دې کې پراته دي او اوس په دلته کې بهر به زه جوړ کړم دلته زما فولډر سټرکچر دی دا ریډ می فایل به زه بهر راولم اوس په دې کې زه خپل فولډر سټرکچر داسې جوړ کړم دا هر څه به زه لږ ساعت لپاره کلوز کړم ټیک دلته کې به زه فایل ایډ کړم index.php ټیک شو او دا نور چې دي دا به زموږ انډیکس مین فایل وي دغه شانتي دا نور کوم فایلز چې دي دپاره به زه داسې کار وکړم چې د دې ځای نه به دا فایلز کاپي کړم که ایوارډز ګیمز انډیکس پلیئر دا به زه کاپي کړم د دې ځای نه دا فایلز به زه دلته پیسټ کړم ټیک چې څنګه مې دغه پیسټ کړل دې سره به دغه شان دا سټایلز څه دي دا به هم زه دې ځای نه کاپي کړم دا به هم دلته پیسټ کړم ټیک شوه او د انډیکس PHP فایل به زه لرې کړم دا څونه فایل چې دا به زه PHP ته کنورټ کړم د دې ټول ایکسټنشن به زه چینج کړم .php دا به هم کم PHP او دا به هم PHP ته واړم نو څومره ایکسټنشنز چې وو د دې ټول اوس دا PHP ته کنورټ شو اوس په پسې په نیکسټ ویډیو کې بیا د دې دغه سټارټ کوو PHP کم ډاینامیک کوو به دا او هغه هر څه سره چې د هغه پسې په نیکسټ ویډیو کې سټارټ کوو دې سره به زه دلته کې دا بل فایل چې کوم دی هغه به ورسره هم SQL فایل هم ایډ کړم نو هغه به هم بیا تاسو یوز کولی شئ د خپل دغه ډیټابیس انسټالیشن لپاره